د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ د اندړو کلي په دې تنګ او غرنۍ دره کې د زرغون په نوم هسک او ستره کلا چې تاریخي مخینه یې شاوخوا 2500 کلونو ته ورګرځي. د اندړو له اوسني آباد شوي کلي تر دې کلا شاوخوا 40 دقیقې پلی مزل دی. کلا داسې ځای ودانه شوې چې شاوخوا یې هیڅ آبادي نه تر سترګو کیږي. باورونه دا دي چې شاوخوا 2500 کاله وړاندې زرغون د غرنۍ سیمې او درې ته راغی او له خټو یې ځان ته پناه ځای جوړ کړ. د روایتونو له مخې زرغون چې د دې کلا اصلي جوړونکی دی 2.5 پېړۍ وړاندې د غزني له شلګر ولسوالۍ څخه د میدان وردګ دې درې ته پناه راوړه. ځان ته یې په مزدورانو دا کلا ودانه کړه او له هغې راهیسې دې کلا ته د زرغون کلا نوم اخیستل کیږي. زرغون خو په قام اندړ جلازای و د غزني له شلګر زاړه لغوات راغلی و تقریبا 2.5 کاله مخکې راغلی و. دلته مېشت شوی و. زرغون بابا تقریبا مالدار سړی و او ډیر مجاهد سړی و. دا راغی د کلا یې آباده کړه او دلته یې جوړه کړله او په همدې کلا کې مېشت شو. له غزني میدان وردګ ته د زرغون بابا د راتګ لاملونه روښانه نه دي، خو اولاده یې وایي دا چې زرغون د وخت مجاهد او د سنګر سړی و نو ښایي د وخت د یرغلګرو د ظلم او ستم له کبله یې دلته پناه راوړې وي. دلته په دې غرنۍ دره کې د زرغون بابا د ژوند کولو دوه نورې نښې هم موجودې دي. یوه یې زرنده ده او یو یې هم جومات ده. د زرغون بابا نښې د کلا ډېرې وې. جومات یې جوړ و، تقریبا جوړ و، خراب نه و، مقصد چت یې لوېدلی و، زرنده یې مکمله جوړه وه، خو البته د استفادې غورځېدلې وه. سیلاونه راغلله دا یې خرابه کړله. جومات او کلا د بارانو په اساس د واورو په اساس باندې تقریبا 2.5 کاله مخکې خو ډېر وخت ده که نه، نو خامخا دا کلا څه نه څه خرابه شوله. کلا 4 درې پوړیز برجونه لري چې د روایتونو له مخې زرغون به ترې د خپلې مالدارۍ ترڅنګ د دښمن پر وړاندې د سنګر په توګه کارول. خو پوښتنه دا ده چې زرغون له هوارې لرې دې غره ته دا رڼه خاوره له کومه ځایه او څنګه راوړه؟ د سپینګیرو له ګوفتې نه، د سپینګیرو له وینا نه داسې چې موږ سپینګیرو مسیرانو دا خبره کوله چې دا زرغون بابا چې له هغه ځای راغی دلته خو خاوره واقعا هم نه وه او غر و. دا خاورې تقریبا له 15 کیلومتره نه لري، چونکې دی مالداره سړی و، اوښان یې درلودل. دا خاورې تقریبا له 15 کیلومتره لرې په اوښانو باندې راوړله، دلته به یې پخوله، کاریګر به ورسره و. دا خاوره به یوه ورځ پخېدله، د کله به چې دا خاوره پخه شوله دا خاوره به بیا وړله شرشرې ته به دې اوبه ایښودله، بیا به سبا ته دا تلله. کله به که خاوره کمه وه بیا به یې پخوله، که به کمه نه وه بیا به نو پخست یې وهله. د زرغون کلا پر خپله خټینه سینه د 2.5 پېړیو خونړي انقلابونه او نادود زغملي، خو لا یې هم دیوالونه ثابت ولاړ دي او د اولادې په وینا یې که پام پرې وشي زرغون کلا به د ژوندي تاریخ پر یوه تلپاتې پاڼه بدله شي. په وخت کې ډېره جوړه وه، خو د وخت په تېرېدو سره بارانونه وسوله، واورې وسولې، نو دا کلا یو څه ړنګه شوې ده. نو د تېر انقلاب کې بمبار پرې وسه، د مابین کې کوټې خو تاسو ولیدلې د بمبار سره ورانې کړلې، نو مخکې ډېره جوړه وه، اوس هم انشاءالله جوړه ده، خو بیا هم بارانو سره خرابه کړې ده.
زرغون کلا په همدې نږدې وختونو کې د میدان وردګ ولایت د اطلاعات و کلتور ریاست له لوري ثبت شوه او په دې توګه یې د میدان وردګ د تاریخي ابیدو په ثبت شویو آثارو کې ځای وموند.